سلامونه ملګرو. هغه ورځې فیسبوک کې ما پوسټ کړی و چې د دنیا د ټولو نه خطرناک کتاب دا شمس المعارف و لطائف العوارف دا یو کتاب دی. بیا ډیرو ملګرو ور باندې کمنټس کړي وو چې دا کم کتاب دی، زه آرډر کول غواړم، سولې خطرناک دی، کتاب او خطرناک. نو دا ټولې خبرې بیا ما هغه پوسټ ډیلیټ هم کړ ځکه چې هغه ډېر ځینې ملګرو ور باندې بد ګڼل، خو بیا هم ضروري ګڼم چې دغه موضوع باندې لږه خبره وکړم چې دا کتاب د الجزایر یو مصنف لیکلی دی د 14مه صدۍ عیسوي کې یا په 6مه صدۍ هجري کې لیکلی شوی دی. او دا کتاب بیسیکلی شیخ لیکلی دی، دغه نوم ما ځان سره نوٹ کړی دی، شیخ احمد البونی، او دا په الجزایر کې پیدا شوی په دغه بونی نومي علاقه کې. نو په دې وجه ورته البوني ویلی شي. او دا د ده وفات په 1225 کې بیا شوی دی، 1225 عیسوي خبره کومه. بیسیکلی دا کتاب چې کوم دی نو د دې په باره کې ویلی شي چې دی ډېر لوی جادوګر لیونی کړي دي، او ډېر خلک یې لیونی کړی دی، او ډېر خلکو ته نقصان رسولی دی. ما چې کله په دې باندې ریویوز کاته په دغه امازون کې یا د کتابونو په نور سایټس باندې، نو هلته انګریزانو هم په دې باندې منفي کمنټس ورکړي وو، دا ډېر خطرناک کتاب بللی و. خو ما تعالی را مخامخ شو دا کتاب چې یو 2 هفتې وړاندې یو یوټیوب چینل دی لیټس ټاک ریلیجن، ډېر ښه ډاکومنټریز او ډېر ښه لیکچر یې تیاروي. هغې پې دا یو لیکچر کړی و چې دا د دنیا د موسٹ ډینجرس بک اف د ورلډ، د دنیا د ټولو نه خطرناک کتاب. نو چې کله ما هغه وکوت نو بیا مې د دې څه پی ډي اف کې څه ورجن کې څه سیزونه را پیدا کړل، او بیا مې مواد ور باندې وکاته، بیا مې ریویوز ور باندې وکاته د خلکو ویناګانې. نو بیسیکلی دا کتاب د بلیک میجک باره کې دی، تور جادو او د ترڅنګ تعویذونه، عملیات، پیریان قابو کول. او دې کتاب باره کې ویلی شي چې دا یو عام سړی یعنی چې په عملیاتو کې ډېر اړم نه، هغه هم په اسانۍ سره عملیاتو کې یا په دغه دنیا کې یا د موکلاتو یا د جناتو قبضه کولو، قدرت کې راوستو یا د راحاضرولو دغه هنر ډېر په اسانۍ سره زده کولی شي، او دې خلکو ته نقصان هم وایي چې وخت په وخت رسولی دی. او دا ډېر مؤثر دی، د جادو او د تعویذونو یا د عملیاتو د کوډو د ټول نه مؤثر کتاب دی. دا د لفظونو ځای چې دي، لفظونه یو بل سره میلاو وهل دي، نومونه یو بل سره میلاو وهل دي، الفابیټس یو بل سره میلاو وهل دي، نمبرز، یعنی څومره چې دغه تعویذونو کې دغه څلور ګوټي درې ګوټي شیونه کېږي، نو دې کتاب کې هم دغه ټولې طریقې ښویې شوي دي. خو دا د سکریچ نه تا ته ښیي، یعنی د ابتدا نه به ته ورسره کوم څه چې زده کوې نو هغه عمل به کوې، څه چې زده کوې نو هغه عمل به کوې. نو د خلکو دا خیال دی چې یو وخت داسې راشي چې ستا کیمستري او یا تا ته چې کوم یا ستا کوم همزاد دی یا تا ته چې کوم جن دی، یعنی ستا مطابق تا ته جنات یا موکلات راحاضر شي یا ستا مطابق تا سره ښه یا بد وشي. نو ځینې خلک وایي چې دا ډېر ښه کتاب دی، ګنې مثبتې پیدې دي، د ښه استعمال لپاره کېږي. بیا دا چې ځینې خلک دا ډېر بد ګڼي، د دې لوستل ګناه ګڼي، او دا خطرناک ځکه دی او ګناه زیاته ځکه ګڼل کېږي چې په عرب ملکونو کې په دې باندې پابندي ده، او دا په 12مه عیسوي صدۍ کې لیکلی شوی دی. دغه شیخ البونی چې کوم دی یا شیخ یو عالم دی، عالم دین دی، اسلامي عالم دین دی، الجزایر دی، 1225 کې وفات شوی دی. خو د ده په دې کې دا په 19مه صدۍ کې دا کتاب بیا راښکاره شوی، بیا په 1957 کې چاپ شوی، بیا 1980 کې د 2000 نه وروسته بیا برطانیې کې یو لایبررۍ کې ښکاره شوی، او نن سبا تېر 2-3 کال نه دا په انټرنیټ ډېر لوی سنسیشن دی. نو د دغې مختصر تعارف چې دا کتاب سنومې دی شمس المعارف لطائف العوارف، دا چې دی د تعویذونو د بلیک میجک او د دې متعلق کتاب دی. نو غوښتم چې دغه لنډې خبرې در سره شریکې کړم، منځ کې پکې وم ختمه، ډېره زیاته بخښنه غواړم دې دپاره، دا نوم ډېر زیات دی شمس المعارف. وخت راکولو مننه.